نن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي اقتصادي کونسل غونډه وشوه چې پکې د څلورو واړو صوبو وزرای اعلی چې کوم دي وزیر اعلیګانو شرکت وکړو ګډون وکړو. نور وزیر اعلیګان خو اسلام آباد ته رسېدلي خو صرف مریم نواز شریف په ویډیو لینک په ذریعه باندې په دغه کونسل اجلاس کې ګډون وکړو. خو د ټول نه اهمه خبره دا ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت او وزیر اعلی دا دعوه کوي چې زه به د صوبې حقونه چې دي هغه به د وفاق نه راخلم. خو پته نشته چې کله هم د دې د وفاقي حکومت سره میټینګ شوي ناستې شوي د څه څیز په باره کې نو اکثر دې هغه شته څیزونه بایللي وي، یا خو د دې د ناتجربه کارۍ د وجې یا څه نور وجوهات دي. نن چې کوم د اقتصادي کونسل غونډه وشوه په هغې کې د ټولو صوبو نه ترقیاتي فنډ چې دین هغې کټوتي کوله، خو د هغې په حوالې سره خیبر پښتونخوا حکومت همیشه دپاره وایي چې زمونږ خو وفاق دومره پیسې مقروض دی، زمونږ ورته پیسې قرض دي، موږ له نه راکوي او اشمیره چې ویلې کېږي نو هغه 458 اربه روپۍ یادوي چې دا زمونږ وفاق باندې قرضه ده او موږ له نه راکوي. بیا وایي چې موږ به خپل حق غواړو. خو دوی چې نن د دغه اقتصادي کونسل غونډه کې کېناسته نو په خپل ترقیاتي بجټ کې 109 اربه روپۍ وبایللې، یعنې ګټې راوړو په ځای باندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او مشیر خزانه مزمل اسلم په شریکه باندې چې په دغه غونډه کې موجود وو نو دی په شریکه باندې 109 اربه روپۍ ترقیاتي فنډ وبایلو، ځکه چې دا کټوتي د خیبر پښتونخوا صوبې نه وشوه او په دغه غونډه کې زمونږ مزمل اسلم چې مشیر خزانه دی او وزیر اعلی محمد سهیل افریدي چې په دغه غونډه کې دواړه شریکو نو دغه 109 اربه روپۍ یې وبایللې، کټوتي وشوه. مخکې د خیبر پښتونخوا ترقیاتي بجټ د وفاق لخوا هغه 564 ارب او اوس شو 455 ارب، یعنی دغه پیسې وبایللې. خو که بیانونو له مخې له راشي نو د خیبر پښتونخوا وزیر اطلاعات شفیع جان لخوا بیان جاری کړی شو چې موږ د صوبې د ګټو دپاره کوششونه روان کړي دي. وزیر اعلی سهیل افریدي په دلایلو سره په قومي اقتصادي کونسل کې خبره وکړه او دا یو ذکر ونکړو چې زمونږ د فنډ نه کټوتي شوې ده. خو په خپل بیان کې دا وایي چې NFC ایوارډ چې دی نو هغه به اپډیټ کولی شي او NFC ایوارډ کې چې کوم د قبایلي سیمو حق دی هغه به خیبر پښتونخوا ته ورکوي. نو ترجمان خیبر پښتونخوا حکومت مزمل اسلم لخوا هم په میډیا باندې په خپلو خبرو اترو کې دا خبرې وکړې شوې چې موږ کټوتي نه ده شوې خو په حاصل کې کټوتي شوې ده. پته نشته چې یا دی دستاویز نه وکتلی یا دی دا خبره بل طرف ته بوتلل غواړي، ځکه چې بیان یو شانتې راځي او حقیقت همدغه دی چې 109 اربه روپۍ وبایللې او د NFC ایوارډ به کله کېږي.